یو بادشاه د هغه یو وزیر و، هغه د مولیانو مخالف و. وی په هره زمانه کې د علماو مخالف خلک وي، نقطې راوباسي. نو هغه به هغه علماو پسې ډېر بد وي، دا مولیان داسې وي مولیان. بادشاه ته مجبوره و، او بادشاه ښه سړی و، عالم دوست و، علما دوست و. هغه به وایي چې ګوره دا زموږ ښکلي اعمال اخلاق دا د علما برکت دی، علما پسې بد رد مه وایه. نه پوهېده چې نه پوهېده. بادشاه وی راشه په حکمت یې پوه که. حکمت عجیبه شی وی په حکمت یې پوه که. نو حکمت دا چې یو چیلی والا بادشاه ورکه وزیر لا وی دا چیلی ځان سره واله، وګورې دا ډېره قیمتي چیلی ده، زما تحفه ده، نو مهرباني به کې دا به کور کې دننه ساتې. هسې نه بارې نوکر له ورنکې، غلام له ورنکې، کور کې دننه به ساتې. او وی صاحب ستا تحفه ده، د دا سر و چشم به ساتم، دلته به ساتم، او زما ښځه بچي به د دې خدمت دی. دا خو ډېر قیمتي شی دی. نو کور کې به یې ساتله، چیلی قټه شوه، چیلی بچي راوړل، د به ترې پیم اخېستل، غونډ بچي راوړل. بادشاه به ترې کله کله تپوس کوله که چیلی دې څنګه ده؟ وی صاحب ډېره ښه ونډه او هر څه ورکوم، او ډېره ښه تکړه او بلا پی کوي، یو بلا بچي راوړه. یو ځل ترې بادشاه تپوس وکړو چیلی څنګه ده؟ وی صاحب لوی کنډک ته جوړ شو. خو بادشاه سلامت یو اجازت دنه غواړم، که اجازت دې راکړې چې د کور نه یې لږه بار وباسم او په نوکرانو باندې خدمت وکړم، نو ډېر به ښې. وی ولې؟ نو بادشاه سلامت لوی شرم دی په کور کې دننه، ځکه چې کوم نران بچي راوړي دي که نه، هغه نه مور پېژني او نه خور پېژني. واقعي چیلو کې همدغه مزاج دی، هغه نه مور پېژني نه خور پېژني. کور کې د ما لونه دي، د ما ښځه ده، د هغې په مخ کې نخرې پخرې کوي، او نه خور پېژني او نه مور پېژني. نو که اجازت دی راکړه چې بار یې کوم دی شرم دی. یاره بادشاه سلامت چې دا ولې دی چیلو کې دا خاص صفت دی، دا خاص صفت پکې ولې دی؟ نه خور پېژني نه مور، او د خور مور د پاسه د خلکو مخ کې وردانګي. بادشاه ورته وي دا دوی کې مولا نشته. مولا پکې دي، ته مولا پکې دا چل به یې نه که. بس وزیر وی زما دې په توبه توبه یې که نن نه ته مولا پسې خبره وکړه. واقعي که دا مونږ خپله خور او لور او مور پېژنو، زما د قسم د الله په ذات دا د علماو برکت دی. خلک وایي یورپ او امریکا، ما ته چې څوک د یورپ او د امریکې نوم وادي که نه، زم کې د پاسه پې سړی متیاز وي. د یورپ او د امریکې په تهذیب د انسان ګندګي خو څه کوي کې د خنزیر نجاست غلیظه سړی ور واچوي. ما له الټی راځي د یورپ او د امریکې د تهذیب نه. یورپ امریکا څه شی؟ ازادي ده پکې. داسې تهذیب ته چې ازادي ده، دا د پیغمبر مبارک حدیث او دا قرآن شریف کې دا په جوماتونو کې پروت دی. زما د الله په ذات قسمي چې د دې اسلام رڼا په چا کې نه به حیواني حیوان. یورپ او امریکا کې یو حیوانیت دی، انسانیت پکې کم ځای نه دی. خور د سړي د رور په مخ کې پردي سړي سره وځي، لور د سړي د هغه په مخ کې پردي هلک سره ځي، ښځه د ده په مخ کې پردي سړي سره ځي، مور د سړي د په مخ کې پردي سړي سره ځي. ورته نشي هلکه مه کوئ، تصویر مه باسه تاسو، هغې په مخ کې به رواني. ولې؟ وایي دا مې بوای فرینډ دی، دا مې هلک دوست دی، او هلک به وایي دا مې ګرل فرینډ ده، جینۍ دوسته مې ده. بل به ګنټي به بجاو شي، سړی به ورشي، خیر دی پلانکۍ ته اواز که. لور نوم به ورته والي، د ښځې نوم به والي، د خور نوم به والي، د مور نوم به والي. هغې ته اواز که. مجال شته چې دی ورته وایي ته څوک یې؟ صرف دونه تپوس به وکړي بھائی جان څوک یې؟ وټ آر یو؟ څوک یې؟ او ورته وایي زه د ستا د هغه پلانکۍ دوست یم، دا ښځې خور بوای فرینډ چکر لګو. اوس به ورسره څه کوې؟ که ورته وایې چې نه وځه، په پښتنو خو نه چې کوتک کوته ونیستا هغه داسې داسې کړي، تماچه ورپسې راوالي. زما ښځې سره لور سره دوستانه دا نشته هلته، که دې اویت کړی به راته پرتې وي. خامخا د سړي په مخ کې د خور سړي سره موټر ته خېږي، نشي ویلي چې مزه. زما د خدای په ذات قسمي دروغ در کنیم، نن سوی مرود زما ته یو سړي ټلیفون وکړ،
ناصر عبدالقیوم په مخ کې ټېلیفون یې ماته وکړ او ما ته یې ویې مولانا صاحب ستا بیانونه مې اورېدلي دي جون کې مې انقلاب راغی مې کوم ځای وي په لندن کې انګلینډ کې ما خو ما ته ویل لوی غم باندې ما اورېدلی ما مې هغه څنګه وی د ښځې او د خواښې نه دومره لرې تښتېدلې یم لکه پېښور او کراچۍ دومره لرې ته تښتېدلې بشیر وایي موږ له ښځه کوه کمبخته په قلار کښېنه غلې کښېنه چې ښځې نوم وانلې که ښځې نوم دې وارش نو ښه بني دومره لرې ته تښتېدلې یم مې ولې نو ما ته ویل چې خواښې او ښځه به مې د ما مخکې سړو سره تلې ما پابندي نه شوه لګولې که مې لګول اټکلی راته لګېدې نو بس چې غل نه تښتي مل دې وتښتي دوه کیلومیټره ته لرې وتښتېدم داسې انسانیت دی وی دا مې دوست دی وی نور څه یو بل ته نه وایو هسې چکر لګو او ما یې مستو کټوی کېده پیشو ته او څه به ورته وایي ناسې به ورته نیغ نیغ ګوري دا څه حقیقت دی دا څه فکر دی په قسم مې دی د خدای په ذاتي یورپ او د امریکې تهذیب باندې چې لاړې وتو پې لاړې یورپ پسې او امریکا بسې او استرالیا بسې او جرمني بسې او د هغې تهذیب بسې دا زما چلن دی چلن چې د واده په وخت کې په ټول یورپ کې انټچ پاکه ښځه نشي پیدا کولی او الحمدلله زمونږ د واده په وخت کې 100% ښځې پاکې دي ټول وایي الحمدلله دا د چا برکت دی دا د دې اسلام برکت دی هلته د سړي په مخ کې خور لور هغه صاحبه موټر ته ورسره خیږي او دلته کې زه خپل دکان کوه خپل کاروبار کوه خپل دمیداري کوه خپل نوکری له ځه زه جمع دی چې زما حیا او عزت په کور کې محفوظه ده د چا برکت دی اسلام هلته نشي وی یو ملګري راته د دې پېښور خبره کوله ما له مانځه د کله که د راځي اوس راغلی د انګلینډ نه ما ته ویې جیبه ده ما تاسو دومره نشی ویلی ښځې ته وی څنګه ووایو ووایو خو هغه راپورټ کړئ ټریبل ایټ ټېلیفون وکړي پولیس به راشي اټکلی راته اچوي هلکه ولې ته دا خبره کوې د بوای فرینډ ته هم ځان له ګرل فرینډ وساته جینۍ دوست وساته ولې منې کوې ازادي ده هر چاته وی جومات کې چې مونځ وکړو هغه راته عجیبه خبره وکړه نو وی چې دا کم په دې مسله کې ګیري غریب نو د مانځه نه پس دیوال ته برجې ته ډډوالي پریشانه ناست مونږ خو پې پوهېږو مونږ ته خو آثار معلوم دي قرینه خو دال ده مونږ یې تپوس وکړه هلکه خیر دی یاره خور مې هلک سره تله او ما منې کړه چې نه به ځې اوس راپورټ یې کړی دی پولیسو زه به عدالت ته ځم او بیا هغه راپورټ د پاکستان راپورټ نه دی بیا به اتکړو سره جیل ته ځې بل اوس چې مو کتل بل برجې ته ډډوالی ده دا خو هم د غریب مسله کې ګیر دی هلکه خیر دی یاره جی ښځې ته مې وې نه به ځې هلک سره زما مخکې خطا ما منې کول هغې ټېلیفون کړی دی پولیس پرچه کټ شوې ده بل ورځ به جیل ته ځو بل ورځ کتل بل به دیوال غاړې ته مازدیګر مازدی نه پس پریشانه ناست و وی بل ورځ چې مو کتل ملا صاحب یې جمع وکړه د برجې ته هغه هم قریب ډډه وواله هلکه ملا صاحب خو هم د متاثرینو نه وګرځې دا خو هم په غم اخته دی ملا صاحب خیر دی څه چل دی ویله صاحب څوک هغه مور خور وغیره هغه هلک سره ګرل بوای فرینډ سره تله منې کړې ده رپورټ یې کړی قسم درته خورم په جومات کې چې حقایق درته ویم ګورئ دې کې پوټې شبهه ونه کې حقایق درته دا تهذیب دی خوښ دی الحمدلله محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم قرآن او د حضور پاک نږدې شاګردان صحابه کرامو چې موږ ته کم سوچه دین او اسلام را کړی دی والله والله چې دا د انسان نه انسان جوړوي یورپ پسې نو علماو په تاسو ډېر لوی احسانات دي زما وروڼو ګورئ دا ښکلی عقیده دا ښایسته اعمال اخلاق دا مور او خور زوی کې تمیز نه د علما کرامو برکت دی علما ځکه خو الله قرآن شریف کې فرمایي قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب عالم او غیر عالم چتیم برابر نه دي علماو له خدای په دنیا کې مقام ورکړی دی لویه مرتبه او لویه رتبه یې ورکړې ده او د علماو له په آخرت کې لوی مقام او مرتبه ده اوس دا حدیث دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشهور صحابي دی دا چې کوم راوي دی د نوم بحث دی د پلان نوم یې حکیم دی دی د خپل پلان نه نقل کوي د حکیم نه او حکیم د خپل پلان نه نقل کوي چې د بحث نیکه دی د هغه نوم معاویه ابن حیدر دی رضی الله تعالی عنه یو مشهور حضرت معاویه ابن ابي سفیان رضی الله تعالی عنهما دی پلار او زوی دواړه صحابه دي اجلا او دا معاویه رضی الله عنه ابن حیدا دا ځان له مستقل بیل صحابي دی هغه نقل کوي د چا نه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه فرمایي چې ما د نبي علیه السلام نه واورېدل یقول چې هغه فرمایل
फी कौलिही तबारक व तआला ए फी तफसीर कौलिही तबारक व तआला द दे आयत पर तफसीर के कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तो मारू पर खबर दाम कोई के कि असल मंबा द अल्लाह कुरान दी और अहादीस द नबी अलैहि सलाम शरह द कुरान दा वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम अल्लाह कुरान शरीफ के फरमाई वही माँ कुरान जो अजीम नसीहत तरता नाजिल को खुदा कुरान माना मफहूम तशरीह दाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई हुजूर पाक कल कौल सर कई काल रसूलुल्लाह सम कज़ा कल फ़िअल सर कई कल तकरीर सर कई बेद पैगंबर अलैहिस्सलाम द ऐनकुना दाग द नजरना कचा कुरान त पबल नजर ओ कतल और सूचा माने मुकनो दा गुमराह दे द हकीकत तवम द पैगंबर अलैहिस्सलाम हदीस ते कदे असाब सैशो ब्या अख्ता खता दे कुरान तब मुंग द चा प नजर गुरु द हुजूर पाक प नजर और क पैगंबर अलैहिस्सलाम ता चा द कुरान द नजर न बगैर पबल नजर ओ कतल नो द हम गुमराह दे ډیر خلک دی حضور پاک یو ډیر لوی سړی منی کافرانی منی لوی سړی او اغي په بل نیتی منی وی خيار ډیر زیات وی نفسیاتی سوچ ډیر زیات مضبوطو پدی منی دا د گمراهی خبرې دی بشک مونږ منو چې خيار ډیر زیاتو د عوامو نفسیات ارسنه او دا او خيار تو او دا مهارت ته چا ورکړي دی وایا الله ورکړي دا ما ته قرآن ویلې دی که قرآن ما ته نه ویلې بیا به ما نه منه قرآن ما ته وی چې دی اخیری پیغمبر دی امت اخیری امت دی نه پس بل پیغمبر ناراضي امت نه پس بل امت ناراضي زمانم د قرآن خبره منم نو قرآن ته به د چا په نظر ګورو د حضور پاک مبارک او پیغمبر علیه السلام ته به د چا په نظر ګورو د الله د قرآن د وینا په نظر چې مونږ ته الله څنګه ویلي دي هغسې به منو نو د قرآن شریف تفسیر کې فرمایي کنتم خیر امت اخرجت للناس قرآن شریف کې الله فرمایي تاسو بهترین امت اخرجت اظهرت للناس کې دخل اهداء الناس لنفع الناس چې د خلکو د فعلی لپاره تاسو راوښکلې شوي کنتم خیر امت بهترین امت کنتم هلکه وی دا خو د ماضي بعید معنا نه ټیک ته کنتم خیر امت فی علم الله الله په علم کې یا کنتم خیر امت فی الله لوح محفوظ کې یا کنتم په معنا د انتم سره مستعملیږي کنتم په معنا د انتم سره مستعملیږي قرآن شریف کې د دې مثالونه شته خو وخت کم دی د لفظ درکم اذ کنتم کود بل ذکر راځي او معنا د اذ انتم سره بار بار بای دینو کې مستعمل دی اذ انتم خیر امت او دا خطاب چاته دی بعض علما وایي چې دا صحابه کرامو ته خطاب دی ولې صحابو ته خطاب دی کنتم خیر امت بل حدیث پرانا کې دی حدیث کې راځي خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بهترین پیله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغه دا ولې بالذات د پیغمبر علیه السلام شاگردان مونږ هم د حضور پاک شاگردان یو ښه مونږ څه یو د حضور پاک شاگردان په بالذات نه یو بالواسطه د شاگردانو شاگرد د شاگردانو شاگرد دم په شاگردۍ کې راځي او صحابه کرام کم شاگردان و بالذات شاگردان هغه خلکو اصب په خدای چې د حضور پاک سره په نارو په تکلیفونو زندگی تیره کړې ده هغه خلکو چې په دې خپلو لاسونو د رسول الله مبارک نه تورې تمبولې دي هغه خلکو په احد کې او په نورو ځایونو کې الله رسوله نحریدونه نحرکه شاته ودرېږه زما ستاینو به ستا نه مخکې زه دې مړ شم قیمې دې شم خو د الله رسوله چې ته بچ شې هغه خلکو نبی علیه السلام سعد ابن ابي وقاص به په احد کې کله غشي ویشته نو حضور پاک به استشراف وکړو دلته به یې لاس کېښود او ورته څه وایي الله رسوله ما نه شاته ودرېږه مخکې مه ودرېږه زه چې ډس کوم ډس په ما کېږي زه چې ولم د دشمن غشې په ما راځي ته ونه لګېږې زه دې مړ شم او دې لګم الله رسوله چې ته بچ شې یو زنانه د زنانه هغې یو خپل ماشوم راوړه علیه السلام یو جهاد ته روانو یو ماشوم بچی یې راوړه په اوروني کې ماشوم تړلی شوی دی په یو ماشوم او نبي علیه السلام ته ودرېده الله رسوله زما کو ټوله شپه بېګا جللي دي ولې مې جلل ما وی چې رسول الله مبارک به جهاد ته ځي زما کور کې څوک نشته چې ولېږم پلار مې شهید شوی دی رور مې شهید شوی دی خاوند شهید شوی دی بچي نشته نو ما وی چې خدایه حضور پاک به د تورو په میانځ کې به
د غشو او د نیزو په منځ کې به دومره زما شوق نشته چې د حضور پاک مخې ته ودرېږي ځان مړ کړي خو د هغه نه غشي وتمبئ د هغه نه توره وتمبئ ټوله شپه جللې دي خو بیا مې سوچ راغی الله رسول دا بچې مې راوړی دی دا ځان سره د جهاد نه بود په دې سوکم په دې ماشوم دې ګرځېدي شي توره چلولی شي هغه ستا پی خوري او د سوکم وی الله رسوله داسې وکړه دا ماشوم یو صحابي له ورکړه او چې کله په تا دشمن د تورې غوزار کوي دال غوندې به دې ستا نه مخکې نیسي ډېرې قیمې شي خو چې ته بچ شي وبه کې څوک داسې مور راوړې به وکړي داسې یعنې که قبر کې کېښودی او مخ د له قبلې ته کې بچي او فرشتې ته الله وایي چې دا مخ بل طرف ته کېوه دا مخ دې ولې قبلې ته دی تا خو دې قبلې پسې په دنیا کې کنځل کول د دې قبلې دین ته خو تا سپک کتل تا خو امریکي والا قبلې پسې بچې لګولې تا خو بچې هغې قبلې ته متوجه کړی چې کوم امریکې او لندن والا قبله ده دی قبلې والا چې کوم دین او قرآن او سنت هغې ته خو تا بچې نه متوجه کړی نه دې ځان متوجه کړی او کومه مدرسه کې چې د دې قبلې دین ښودلی کېده هغې مدرسې ته خو تا کنځل کول او چې کوم ملا او کوم حافظ درته دا قبله ښودله هغې ملا حافظ ته خو دې سپک کتل کنځل دې کول اوس دې مخ دې خوا دی اخوا که مخ الله دې نه دې رسوایې نه وسوی دا خبرې ټولې ټیک دي خو زموږ توجه ورته نشته او د قیامت په میدان کې چې موږ د نبي علیه السلام مبارک حوض کوثر په غاړه ناست دي او په خپلو لاسو مبارکو امت له اوبه ورکوي حضور پاک فرمایي زه به خپل امت لا په خپلو لاسو اوبه ورکوم او موږ ور روان شو او فرشتې راشي وي ودرېږه دقلته هینډس اپ لاسونه اوچت کړه ودرېږه دلته ودرېږه نور مخکې لاړ نه شي بریک ونیسه خو ما پیغمبر دی که نه زما ورباندې ایمان وکړه نه هغه له روان وم غلی شه د هغه میشن ته خو تا سپک کتل خو چې کوم مقصد له الله لېږلی و قرآن او سنت تا خو هغې ته بچې نه دی لېږلی تا خو انګریزي تعلیم پسې لېږه تا خو بچې هغې له نه دی لېږلی هغه قرآن ته خو تا سپک کتل چې قرآن خدمت چا کوه هغې ته ورې کنځل کول د دې پیغمبر دین چې چا زده کو په خپله دې سپېرنه زده کو او چې کومو علماو خلکو ته خو هغې ته دې کنځل کول هغې ته دې سپک کتل اوس پیغمبر له ځې په کومو سترګو الله دې موږ ساتي چې دیکه راکړي چې اخوا بیا به څه کوو وروڼو زما قسم په خدای والله بالله تعالی چې د دنیا دا ګټې مقصدي شی نه دی د دنیا د ژوند د تېرېدو دپاره دی بس مقصدي شی دین دی قرآن دی سنت دی حدیث دی اخرت ګټه او په دې الله خوشحالېږي ډېر یا کومو خلکو چې دا کړي دي الله پرې خوشحال دی ابن جریر طبري رحمت الله علیه 2 کسه تېر شوي یو معتزلي و شیعه او یو اهل السنت والجماعت والو د اهل السنت والجماعت والا درته یادوم دی ویل په هندوستان کې یو کلي کې دی راوم او استاد نه مې سبق زده کوو خرچه خلاصه شو ما سره ملګرو سره فیصله م په دې وکړه چې خرچه خلاصه ده نو کلي ته به لاړ شو نو خرچه به پیدا کړو نو بیا به راځو چې جومات نه بهر ووتو د جومات د دروازې مخې ته یو دوکاندار و خو یهودي و هغه نه به موږ سودا اخیسته راغیسته پېژندو یې راپاسې طالبانو څه کوې بهترین په اوږه یې موږ لیدو کلي ته ولې سبق هم خلاص شو نه سبق خو نه دی خلاص خو خرچه خلاصه شو دلته خلک وظیفې غواړي هندوستان کې د وظیفو رواج نشته خرچه خلاصه شو نو زه کلي ته چې خرچه راوړو دا باقي سبق به بیا پوره کړو وی ښه خرچې د وجې نه ځې مو وی ځې جومات کې کښېنم چې ستاسو څومره خرچه کېږي زما دوکان نه وړئ یاره مونږ یې د ست وکړو نو ست یو سړي وکړي نو بس خدای دې وبخښه به ورته ووایه دا خو یهودي دی مونږ مسلمانان یو مونږ ورته بابا بس خدای تا سره ښه وکړي وایي چې نه 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 په دې زه پوه شوم
زه جماعت ته ست مې ته نه دی کړی ولې تاسو د یو آسماني کتاب خدمت کوئ چې قرآن شریف دی او زما هم په یو آسماني کتاب باندې ایمان ده چې تورات دی کتاب دواړو آسماني دی زه خالص د الله د رضا دپاره په تاسو خرچه کوم حتی چې بسترې رانه واخېسته او جومات کې وغورځول بس موږ هم واپس شو چې زه اوس دې خفه کېږي خرچه مني او ثوابه نه مني زموږ څه زور خو پې نشته جومات ته لاړو سبق هم پوره کړه چې پوره کړه چې کال پوره شو رالو بابا تا چې به موږ څومره خرچه کړې دا کاپی دې وګوره چې کلي ته لاړ شو درته یې راولېږو وی بچې خو ما د الله د رضا دپاره کړې زه په مخامخا ابن جریر طبري وایي چې لاړو کلي ته ډېر وخت پکې تېر شو ډېره زمانه د سره د یو څو ملګرو حج دې لاړو د بیت الله ویلته م طواف کو د بیت الله شریف چې مو کتل هغه زمانه کې دومره شنو دا چې کوم دی طواف کېږي مطاف ورته وایي چې هلته مو کتل هلته دا بوډا بابا ناست دی دوکاندار شکیان پیشو طواف هم خلاص کول بابا چې خفه نه شي ځکه زمانه ډېره تېره وه چې خفه نه شي او تپوس ته نه کو بایې بچې ته د هندوستان خو نه یم بچې هلته د پلانکي کلي خو نه بچې هم دغه کلي بابا هلته یو جومات و یو مولوي صاحب پکې درس به کو هغې ته مخامخ یو دوکاندار و چې ته به هغه دوکاندار خو نه یې بچې هم هغه دوکاندار یې خو بابا یو تپوس کو چې خفه نه شي هغه دوکاندار خو یهودي و یهودیان خو حج له نه راځي او ته خو دلته حج له راغلی وی بچې زه یهودي ومه ما ته الله ایمان را نصیب کړی مسلمان شویم راغلی تاسو څوک یې چې دا ما د نږدې نه پېژنئ ای بابا مونږ هغه طالبان یو چې خرچه خلاصه شوې وه کور ته تلو تا واپس کړو په مونږ دې خرچه وکړه بابا د خوشحالۍ نه وجړل او راپاڅېد ای بچې ستاسو د مخه ماته الله ایمان را نصیب کړی ده هغه څنګه چې په کومه ورځ ستاسو رخصت شوې د شپې ما خوب ولید خوب اینمه چې مونږ کره محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راغلی ګڼ شمېر ملګري دي ورسره وایي زه د اندازې نه پوه شوم چې دا خو د آخرې زمانې پیغمبر دا خو د مسلمانانو پیغمبر دی اندازې نه مې وایي مخ نه شغلې خطې پلوشې ما ورمنډه کړې حضرت تاسو مونږ کره څه کوئ وی تا زما د دین د طالبانو خدمت کړی دی دا له زیرې در کوم د الله په کتاب کې ستا د ایمان او د جنت د تلو فیصله شوې ده ښځه مې راویښه کړه ما ورته خپل خوب نه ویلی ښځې راته ویل سړیه ولې دې راویښه کړم ما خو یو خوب ولید څه خوب دې ولیده وی د مسلمانانو پیغمبر مې په خوب کې ولید ملګري ورسره دي او مې صاحب تاسو مونږ کره څه کوئ وی زما د طالبانو د دین خدمت دی کړی د الله په کتاب کې ستا د ایمان او د جنت د تلو فیصله شوې ده زیرې دله درکوم نو ما په یو کتاب کې سور لسېدلی حضرت محمد شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه یو کتاب د خطبات حسن هغې کې 19 لیکلي چې زمونږ په کور کې په دغه شپه 19 کسانو دا یو شان خوب ولیده او ستاسو هغه ملا صاحب له لارو او د هغه په خوله م کلمې شهادت ووې الله مسلمانان تمامو که مونږ سوچ وکړو نو دا دین او دا علم څه شی دی دا د الله د قرآن او د پیغمبر مبارک د حدیثو سره تعلق لري او چې څوک د خدای او د رسول د کتابونو پوهه حاصلول غواړي تاسو رښتیا وایئ په دې به الله خوشحالېږي که به نه خوشحالېږي لکه زما خبرې کې څوک خوښې کي یو بل ته وایي زه ترې خبر شم زه به خوشحاله یم په دې به الله خوشحالېږي او که نه او د الله د انسان د پیدا کېدو مقصد دقه دی بل شی نه دی دا نور خو عرضي څیزونه دي دنیا د خېټې دپاره دي او د پیغمبر مبارک د لیږلو مشن هم دقه دی دقې له راغلی دی څوک به دا ثابته نه کړي چې نبي علیه السلام چاته د کارخانې جوړولو چرخ وړ یا د زمینداره چلی خولی یا د تجارت دا اصول یې ښولي دي هم دې لپاره چې د شریعت خلاف شو دا عمل ونه کړي
زما په دې خبر ورسېدې یو یو بچی یا نوسې عالمان حافظان کې او که ته وایې ډوډۍ به څوک ورکوي نو خبره خلاصه ده. ډوډۍ د چا په لاس کې ده؟ شوق سره ووایې. خبره ښه ده. او عزت به خو دې کې دی چې د دې غټ افسر کما نو عزت د چا په لاس کې دی؟ الله خیر وخلا. او که دا نی دنه بچی هم الوتي نوسې هم الوتي نو مدرسې سره عالم سره طالب سره جومات سره د زوره مینه وکړې. مونږ الله راولېږلو چې دا قرآن به تاسو والئ. صحابه خو د پیغمبر مبارک نه واغېست، هغې خپل فرض ادا کړل او بیا وروستو خپلو شاګردانو ته ورسول. ټولو صحابه او وروستو چې کوم شاګردان او تابعین هغوی هم اکثریت د صحابو نه دا قرآن واغېست، د پیغمبر تعلیمات، او وروستو یې خپلو شاګردانو ته ورسول. بیا ورو ورو داسې دنیاداري پیدا کېدله، وروستو خلکو بیا واغېسته ورسوی. اوس موږ ته را روان دی، اوس صرف قصب ته پاتې دی، قصب. اوس موږ وایو ملا پیشه او قرآن یې پیشه، موږ وایو ملا پیشه او د پیغمبر د حدیث پیشه. لکه یو لوري د هغه خلک ویې لکه خو ټول خلک خو لواران نشي جوړېدی، خو د هغه بچي به لوري که نه. یا یو سړی ترکان نو ټول خلک وایي ټول خو ترکانان نشي جوړېدی، خو د هغه زوی به ترکان که. یا یو سړی دی هغه مصري دی نو وایي ټول خلک خو مصریان نشي جوړېدی، خو د هغه زوی به مصري شي که نه. یا یو سړی ګلکار دی نو وایي ټول خو ګلکاران نشي جوړېدی، نو د هغه زوی به ګلکاري کوي که نه. خبره ټیک ده، خبره بالکل درسته ده، ټیک ده. نه دا امت خدای ټول دې له لېږلی چې ټول دې ګلکاران شي، نه ټول دې له لېږلی چې ټول دې لواران شي، نه ټول دې له لېږلی چې ټول دې بټیاران شي، نه ټول دې له لېږلی چې دا ټول دې مصریان شي، نه ټول دې له لېږي چې دا ټول دې انجینران شي، نه ټول دې له لېږي چې دا ټول دې ډاکټران شي. دا به لږ لږ خلک کوي چې د دنیا ضرورت پرې پوره کېږي، خو قسم دی که مونږ یې ټول لېږلي یو دې له لېږلي چې مونږ د الله قرآن زده کوو. دا قسم نه دی، مونږ ته قسم جوړ کړی دی. ملا پیسې او بچی پیشه که مونږ یې لېږلي یو نو مونږ یې ټول دې له لېږلي یو چې مونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلیمات زده کړو او مونږ قرآن شریف زده کړو. دې له لېږلي یو نو هم پرېښوده. مقصد پاتې شو کور ته چې ځي لک روپۍ ولګولې، ها پلار به څه وایي، خلک به څه وایي، ما خو پوه شوې عشرت والوزولې، دوکان تش پروت دی، سودا به څه وړم. دغه رنګ دی چې کله ستا ځنکدن شي او د دې دنیا نه بیا ځئ، د دې دنیا نه ته کله روان شي او ستا ځنکدن شروع کا. کله حتی اذا څنګه دی لکه اذا بلغت التراقیه وقیل من راق. اوهو د خپې یو بل سره داسې مږي، د خپې مږي او د لاسونو داسې مږي، اوهو ځنکدن دی جي او دا مخ له څپېړې ورکوي، ډېر زیات تاو دی راباندې، ډېره زیاته ګرمي ده او بچي تاو شو سوره یاسین شروع شو. وقیل من راق، څوک دمدرې شته، څوک علاج والا شته. وظن انه الفراق، بس دا یقین راغی چې د دې دنیا نه بل دنیا ته روان یم. والتفت الساق بالساق، یا د خپې سره لګي، د خپې یو بل سره مږي. او اوس دقه وخت به دې سوچ کوي یا الله دنیا ته دې رالېږلی وما، مقصد خو پاتې و، هماغه خپل مال خو پرې شوې شوې لګوه الله چې کوم مقصد دې لېږلی خو مال تر آخرت یې ونه. اوس به څه کوې ته ما سره څه کوې، اوس به کوې څه؟ الله ژوند چې صلاح کړی و خو ما فضول تېر کړ، ما خو وګټله خو پاتې شو بچو ته، ما خو موټر یې مړانه هغه دې پاتې دي. اوس مقبرې ته خپل موټر کې مو څوک ما نه وړي. اوس ما کومه کارخانه جوړه کړې وه خو پاتې شوه، پیسې چې ګټلې وې او بینګ کې پاتې شوې، او بینګ زیات پروت دی، زما پیسې المارو کې پرتې دي، یا زما پیسې خو المارو کې پرتې دي، کارخانه خو هغه د شاته ما نه پاتې شوه، خو مزدوران لګیا دي او کار پکې کوي، بچي ما نه پاتې شو. والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ، الله ته اوس روان شو. اوس به څه کوي؟ یا الله اوس به تاله جواب څه درکوم؟ لکه ښار نه چې ځي پلار به دې تپوس کوي چې یو لک روپۍ دې وړې وې چې کپړه راوړه، دوکان تش پروت دی. اوس به دا زوی وایي دې پلار نه به څه جواب ورکوم؟
لار به مې جومات کې ودرېږي خلکو ته وایي چې دا زوی مې 1 لک روپۍ ورکړی وې چې پېښور ته لاړ شو دوکان تش پروت دی کپړه ور چې خرڅه کړو چې ګټه راله وکړي سپېره خو هغه لک روپۍ هلته تباه کړې برباد یې کړې شو عشرت یې وکړ توی چې راغې خلک به مو وایي مړه څه بېوقوف یې خوار شي تا پېښور ته تللی څه جوې او دا ودې کړل څه دقسې به الله فرشتو ته وایي چې دا قمقل ما دنیا ته لېږلې مې سله ویې کړل څه تش راغې هېڅ نشته ورسره هېڅ نشته تش تور راغی او پاتې کېدل خو شته دی نه تپوس خو به خامخا کوي رب ذوالجلال خو قرآن شریف کې اعلان کوي ان ربک لبالمرصاد د دې معنا خو ما مخکې جمعه تاسو ته کړې وه خپل طرف نه معنا مې کړې وه خپله مفسرینو معنا دا خو د هغې الفاظ نه دي الفاظ زما ان ربک لبالمرصاد چې الله مونږ ته تاک کې دی تاک کې ناقه یې لګولې ده ناقه بندي کړې ده د الله په دې ناقه بندۍ چې زه ورځم د دنیا د پولیس او د پوسټ ناقه بندۍ کې به هغوی دوکه کړم هغوی به خیال نی پپتي وځم او که مې ونیسي منت زاري به وکړم پرې به مې دي سفارش به وجنګوم پرې به مې دي پیسه به ورکړم پرې به مې دي اکني قید به وچني 10 کاله پس به راوځم لیکن ان ربک لبالمرصاد الله چې کوم ناقه بندي درته کړې ده هغې کې الله خطا کېږي هم نه هغه کې ته تللی هم نشې لازما پرېږدي دی نه دی هغه سفارش باندې پرېږدي نه دی په رشوت پرېږدي نه در باندې هغه فرشتې رحم کوي چې بیا دې پرېږدي هلته به څه کوې بیا نه دی تښتېدی شي او نه هغه جیل داسې دی چې 15 کاله او 10 کاله پس به ترې راوځې الله دې د دوزخ ته جیل نه وساتي والله هغه ایسیم پاتې شو بې سرم پاتې شو ګرم او یخ هر څه پاتې شو الله له به اوروس څه زمارونو په دې لږ سوچ پکار دی دا خبره قابل غور ده مونږ الله راولېږلو دې دپاره چې به دنیا جوړه کړو ماته تشه ده دې له راولېږلو کارخانه جوړه کړو ماته تشه ده او جایداد وایلو ماته تشه ده بیا او بچو له ښه زبردست کورونه مکانات جوړ کړو ماته تشه ده او موټر یو په دې 10 والا ماته تشه ده نه نه الله وایي دنیا کې د ژوند د خیر دی صحابه موټر په دې اوښانو موټر هم واله دنیا کې د ژوند د کور هم ځان له جوړ کړه دنیا کې د ژوند د بچو ژوند جامې موله برابر کړه ډوډۍ هم برابر کړه خو چې ما سره لېږلې نو هغه سودا هم وکړه که نه پېښور ته لاړې 1 لک روپۍ درکړې چې هلته پې کپړه راوړه نو خیر دلته کې به ځان له هوټل کې یو 3 شپو له کمره مه دې کړ اوسېږي به ډوډۍ به هم خورې هغه 3 شپو دپاره هغه ډوډۍ هم وخوره رکشه کې به هم دی هغه کرۍ هم پکې ورکړه پیسې ورکړه او که څوک دله هغه سودا اخلي ایچن هغه له هم پکې خیر دی ورکړه ولګوه د 1 لک روپو کې یو 15,000 روپۍ به خامخا لږې خرچه به دې کېږي کرایه مو لګوه خو چې مقصد دی هغه هم کپړه هم راوړه دا قرنګې مونږ ته وایي دنیا ژوند دی خیر دی موټر هم واله کور هم جوړ کړه او زه ډوډۍ هم برابر کړه جامې هم برابر کړه تجارت هم وکړه خو دا نه چې ټول هر څه په دغې ولګې چې ما څه غوښتي دی به درنه غواړم هم راوړې راله وروڼه اوس به لږ سوچ وکړو مونږ تاسو په دې مثال خو پوه شوې که نه اوس به مونږ لږ سوچ وکړو چې مونږ به الله له څه وړو مونځ کړی دی که نه مونځ کړی دی مونږ روژې هم نیولي دي مونږ او چا پکې حجونه عمرې هم کړي دي او چا صدقې هم ورکړي دي خو دا الله ته نشي پیش کولی الله ته به د الله د شان مطابق عبادت پیش کوي دا نشي پیش کولی که ته به دې تمې چې دا ګفټ کړم په سر دا ښکری به ولم چې الله دونه مو د مونځونه کړي الله دونه مې صدقې ورکړي الله حج مې 2-3 کړي دي عمرې مې ورسره کړي دي او الله ما روجې هم نیولې دي والله که دا ورته مخامخ کې د دې مثال در کوم یو سړي د زوی واده دی او ته له مبارکۍ لږی او تا له 15 کیلو مټۍ واغېستل 15 کیلو هغې کې هغه تور هم دي سپین هم دي سره هم دي شنه هم دي مختلف قسم مټۍ دې واغېستل او په یوه ګوتۍ کې دې 15 واړه واچول یو پلاستیکي ګوتۍ کې او لاس کې دې ګوتۍ کلکه ونیوله او په لاره ته روانې او هغه له دې یوړله ګوتۍ چې ته پېښور ته یو مرزو ته یا چارزلي ته رسې نو هغې مټیو نه به څه شی جوړ شوي وی بوتاوه تور او سپین او شنه او سره هر څه به مکس شوي دا دوست دونه بېوقوف و
دا د ښکاری کې نه شوی اچولی، دا د ډبو کې نه شوی اچولی، غونډې یو شاپینګ بیګ کې واچول، یو ګوتی کې واچوله، خو غوا ته واچوم که میخې ته واچوم؟ خو بوتاوه ده. تاسو نه تپوس کوم وروڼو، رښتیا ووایه دغه سړی او ښځه به په دې شي خوشحاله شي؟ په دغه خوشحالېدو دې نېکبخت 15 کیلو باندې 1,000 روپۍ راوړی دي، هغه هم بربادې شوې او ده ته به وي دا څه کم عقل دی، ساده دی، خبرې به بېلې ورپسې وکړي، خبرې به بېلې ورپسې وکړي. او چې څوک مېلمانې راځي وایي چې یاره زما د خاوند یو دوست دی، و یاره ډېر په الف لام او کم عقل دی، ډېر بې مفروض دی. ګوره 1,500 روپو مټۍ راوړه، نو ظالم په یو شاپینګ بیګ کې راوړه، نو تور سپین او شنه او خړ هر څه ګډ وډ شو، د خوراک نو وړي پکې دننه بهېدلي وو، چیني پکې بهېدلي وو، هغه ټول پکې مکس و ګډ و. پیسې هم لاړې، پیسې هم لاړې، کله ومشه خولې هم پې ماتې شوې او خدای هندو ستړی خدای نه راغله، سړی هم خپه. ښځه ټوکې ټقالې ورپسې میاشت بېلې کېږي، ډرامه جوړه شوه. بل خوا یو بل کس دی، هغه 1 کیلو مټۍ واخیستل، هغه ښکری کې واچول او د پاسه یې پرې ښه مزېدار پلاستیک چړاو کړ او پلاستیک د پاسه یې ګلونه ولګول او هغه ښکری یې یوړ هغه دوست ته. هغه دوست ورواخیسته، ستا زوی مبارکي ده د واده، دا مې تاله راوړه. هغه کور ته ښځې له یوړل، ښځه به څه وایي؟ دې ته دوست وایي، دې ته هوښیار وایي. څومره ښایسته ښکلی جوړه کړې ده، هغه بیا د هغې غریبانو خوراک ته هم نه لیکېږي، سپلدو ته هم نه لیکېږي. یاره دا خو ډېره مزېداره ده، یاره په دې د چا مبارکي نه کوو، دا چاله بل چاله خیراتي نه وړو، ډېر به پرې خوشحاله شي. الله وایي کلک له لاسه مونځ دی، د څه مونځ دی راوړی دی ماله؟ دې کې خو تا ټول د دنیا حساب کتاب کړی دی. دا څنګه مونځ دی؟ نه پکې خشوع شته او نه پکې خضوع شته. دا څنګه مونځ دی؟ مونځ خو به حضرت علي کو رضی الله تعالی عنه په یو جنګ کې په خپه کې غشی ننوتی و، غشی چې غشی خپه کې ننوتی و، نو چا وی دا به دې څنګه وباسو، او غشي دننه وزرې وي وزرې، چې خپه کې ننوځي نو بیا داسې په اسانه نه روځي چې دی لکه د ستن لاکا کې، چې وباسې غوښه ځان سره کټ کوي، دا به څنګه وباسو؟ چا وی لکه مونځ وخت کې به وباسو. خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله وی ما ژوند او مرګ پیدا کړل، د ژوند عمل د مرګ دپاره دی. زه تاسو کې ګورم چې د چا عمل ښکلی دی، ښایسته دی، دا نه وایي ایکم اکثر عملا چې په ژوند کې ډېر عمل د چا دی. قیامت پر ورځ د ډېروالي خبرې نشته، قیامت پر ورځ د حسن او د ډول والا خبرې دي چې د چا عمل دولی دی، دولی دی عمل، ګفت دی، نو بیا به د سرو زرو مثالي، د اوسپنې مثال به لږ به خو تله به وزنداره شي، درنه به شي. او چې دولی نه دی او بېکاره دی، هغه بوتاوي والا مټۍ ده، نو بیا به د بوسو ډمبري او د بورې ډمبر به ځای به تله کې ډېر نیسي خو وزن به نه. خلق الموت والحیات، ژوند د مرګ دپاره دی چې په ژوند کې عمل د مرګ دپاره وکړې. او څه دپاره؟ الله وایي دې دپاره چې زه ګورم ایکم احسن عملا، اکثر عملا نه دی، احسن عملا. مونږ دا ازمایښت کوو، عمل ښایسته دی که دی. احسان، ما الاحسان؟ ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. رسول الله مبارک فرمایي وی داسې عبادت وکړه لکه چې ته خدای ته ګورې او څنګه عبادت کوې. او که ته وایې چې زه خو خدای ته نه ګورم، ما ته خو نه ښکاري، نو تا خو ویلي که د 2 نمبر مرتبې والا وکړه. نو هلته به الله وایي دا هغه مونځ چې دنیا حساب کتاب دې کو او زر دې ګاک ته وې ودرېږه شا به زه مونځ کوم، زر راځم، ښه زر زر یو 2 رکعته کوم، زر 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 کوم. فرشتې به څونه خاندي در پورې، بېوقوفه چې کوم شي له راغلی زر زر کې، او چې کوم غیر مقصد دی هغې کې څونه تل اوچته او ښکته ښکته اوچته. او دې ډنډې ته ګورم او ولېږه دا شی لږ کم دی، لږ زیات کم او زیات دی لږ کم کم، څونه سوچونه پکې. هلکه روجې چې مزېدارې دي او ښایسته دي، مزېدارې دي، نیولې دې په ارامو ده او ماته دې په ارامو کړه. مزېداره شوه که نه جي؟ نیولې هم په ارامو ده، پېشمنۍ هم په ارامو دی، او ماته چې شو په څه شوه؟ په ارام. او دننه دې پکې غیبت هم کړی دی
او دنه دې پکې دروغ هم ویلي دي او رسول الله مبارک فرمایي الغیبة والکذب یفتران الصوم وی غیبت او دروغجي حسن برکت دوړه کوي بوتاوه جوړه شو او چې زکات یې ورکړې او مخ مروه سره یې ورکړې صدقه چې ورکړې ده او دې دپاره ورکړو چې خلک وایي او پلار یې مړو ډېر زبردست خیرات یې وکړ دې ته زوی وایي لس پیټې صابون یې مقبرې ته وړی دي دې ته زوی وایي لکه قرض دې په پلاره ول اخلاص کا مګر قرض به خپل کار کوي قرض ضروري دی او صدقه او سخات او صابون ضروري دی خلاص ریا د عبادت بولو رښتیا وایه که نه شته داسې عبادت او حج له چې مونږ ځو ماشاءالله هغه ځای نه چې راځو ویډیو کیمرو والا ایرپورټ کې ولاړی ویډیو کیمرو والا څه به دا کیمرې دي او ټس او ټوس او ویډیو ولې چې زه حج له تللی یم چې اوس خلکو ته وښیم چې ما حج وکړ او زنانه چې راځي 50-60 زنانه ولې ایرپورټ ته ځي ټولې بربنډې وي مخونه ښکاروي ولې حج نه حاجیه را روانه ده حاجیه را روان افسوس د عبادت به الله ته څه مو خیال دی خو شی د عبادت والله بالله تله جماعت کې ناست دی جماعت کې ناست یم په جماعت کې او په منبر درته ناست دی او دس کې ناست یم او د جمعې ورځ ده او قسم درته خورم والله بالله تله زما د الله په ذات قسمي که زه خو الله ته خولص یم چې خدای ما دله دا شعر وړو که الله ته یو سمسی عمل زه خولی شم یو سمسی یو قاشق هم نشم خولی څه به کوو امام شافعي وی نشم خولی امام مالک رحمت الله علیه وی نشم خولی او حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی سپینه ډیکه ګیره به خیم بل څه نشته دی سپینه ګیره به خیم چې الله دغه سپینې ګیرې خیال ساتي لحاظ وکړه نور څه نشته او عبدالله ابن مبارک د مرګ په وخت کې چغې وایي جاړي مرګ وخت کې درس کوي زموږ علما مجیبه تېر شوي دي که بلکل هلې ځن کدن شروع کېدو نه مخکې درس کې لګیا رحمت الله علیه بادشاه جیل کې واچو او جیل یې کم جیلو کوی کې وغورځو او دا واړه کویان نه دي په دې دشتو کې او په دې غرونو کې ډېر اوږده کویان جوور بادشاه هغې ته وغورځو وی دا ستا جیل ډوډۍ که درته شاګردان درغورځوي دی خو دقه د جیل باس دقې کې به مرې دغې کې به ژوند دی په هغې کې څه کوي طالبانو ته یې ما ته د سپي په غاړه کښېنئ چې د لاندې نه درس درته کوو طالبان به ګیر چاپېره ورته ناست او د مبسوط عبارت وګوره اخري جمله وګوره اخیری جمله د غریب دا ده او څومره بېکسه هذا آخر ما املاه السرخسي وهو مسجون في البئر دا آخر مبسوط غټ مجلد جلدونو کې کتاب دی رکوټ هم نه دی دی ټول املا وی نه ده لاندې نه هذا آخر ما املاه السرخسي وهو مسجون في البئر دا اخیری هغه املقته کې دی چې سرخسي املا ویلې د شاګردانو ته چې لیکې او دې وخت کې سرخسي په کوي کې ګید قید دی کوي کې قید ولې پچاله آر پارو ته وه بیا ترې په خېټه راووتل بار خلک پرېښو چې اوس مري او دقې وخت کې یو هلک راغی تپوس دا خلک ته یې صحابه ته ولیدل یو څو منټه پس غریب وفات شو او هغې صحابي هغې هلک لنګ په ځمکه راښکې شو ورته څه وایي بچې لنګ دې اوچت کړه لنګ دې اوچت کړه الله خفه کېږي لنګ اوچت کړه جامه دې م خیرنېږي جامه به دې م خیرنه شي رب به هم خوشحاله شي او لږ ساعت پس وفات شو ځانکدن کې دین بل ته رسولی دی لږ وخت کې خبره رسولې ده موږ مړه وخت کې څه کوو وارثان یې څه کوي او مړ یې څه کوي وارثان وایي بابا دا پېژنې هلکه سر یې وړکه او پېژنې دي ښه بابا
دا د پلانکي زوی دی که نه هلکه سترګې اوله قولی ویې پېژندې ورشه د نشیستن والا راوړی شابې تکلیف دی ورته پېژنګلو مېژنګلو پرېږده اتیا کال یې په پېژنګلو کې تېر کړه که نه دې وخت کې ورته دا مه وایه چې بابا دا پېژنې دا ورته وایي بابا الله پېژنې بابا پیغمبر پېژنې بابا اسلام دی یاد دی اوس په نقصات پس دنه تپوس کېږي مو د نشیستن پرېږده چې لږ تکلیف تېر شي ټول عمر یې په راحتو کې تېر کړی دی چې ګناه معاف شي نشه دې ورکړه بل څونه ورکړه په بل طرف لاړ نه شي ټول عمر یې پېژنګلو کړې ده که نه اوس اخري څه کې پېژنې دا زموږ سوچ سوره یاسین ورته ووایه هغې کې د قیامت خبرې دي د قبر خبرې دي نو که ولی سراله او دې وخت کې توبې ویستې عبدالله ابن مبارک د اخیری ورځې وخت دی او طالبانو ته کېناستو درس شروع دی نو صاحب ډېر لوی تکلیف کې دی ډېر تکلیف نو شاګردانو ته یې مو اوچت کې په ځمکه مې کېنوئ نو هغې وی تکلیف دی غریب ته نو دغه وخت کې بنده تکلیف زیاتي نو هغې اوچت کړه او په ځمکه یې ورته څادر وی څادر لرې کې په دا خاورو مې کېنوئ وی صاحب جامې دې د خاورو کېږي وی خدای له روان یمه پرېږده چې د خاورو شوم دې خاورو له روان یمه چې په خاورو یې کېنو وی دا مخ راله قبلې ته کې عبدالله ابن مبارک تش لاس در روان الله ته به څه کوې عبدالله ابن مبارک سره الله څه به کوې ورسره کوم عبدالله ابن مبارک د حدیثو لوی استاد د امام بخاري په استادانو کې د امام مسلم په استادانو کې د امام ترمذي په استادانو کې د امام ابوداود په استادانو کې او د لویو محدثینو استادانو کې او کوم عبدالله ابن مبارک سخي سړی مو چې حج عمرې له به ته شاګردان مې ځان سره بوتلل فري حج به یې پې کوه او یو ځل په لاره ته حج له روانه په لاره کې یو ماشومه جینۍ ده او مړه مرغۍ راوچته کړه عبدالله ابن مبارک ورته وایي بچې په دې مرغۍ څه کوې وی بابا دا پخو دا خورو بچې دا خو مرداره ده وی بابا پلار مې مړه دی او موږ یتیمانان یو یو مې مور ده او موږ نور بچي یو یتیمانان خویندې او ماشومان درونه مې دي نو څه شته نه نارې څو ورځونه تېرېږي نو مور مې وی ځه ورشه چې ته مړه مرغۍ وګوره دې وخت کې مونږ له جایز ده څه شته نه هرونه ماشومان مې جاړي چغې وی نو دا وړم اوهو قافلې نه ځان له شو او چې کم سیکرټري و سره ملګرې هغه ته یې دلته راوړه څومره پیسې دي مونږ سره څومره پیسې دي وی دومره زره دي ځکه چې به ته شاګردان به یې ځان سره ټول په مخه کړل او په هغې به یې فري حج کو وی ښه وی له مونږ واپس کلي پورې څونه خرچه کېږي وی دومره وی دا دې جدا که هی دې جدا کړه او باقي هغه ټولې پیسې ماشومې له ورکړې وی بچې دا مور له یو څه دا ستاسو شو وی سخت کال حج د نهزو کال له به لاړ شو ډېر مې کړي قافلې حج له لاړې چې کله د عرفات میدان شو یو لوی عالم خوب ویني وی رب العالمین اعلان وکړ چې سخت کال دا څومره خلق د عرفات په میدان کې حج له راغلي دي د ټولو حج مې رد که نه قبلو الله خو لوی ذات دی جي د ټولو نه قبلوم زه دي واپس دخه نه قبلو فرشتې خو بیا د الله مخکې غږ کولی شي الله بیا رستو اعلان وکړ وی داسې کار دی چې د دوی دا حج خو څه حج نه دی قبلول خو نو پکار خو یو کس دی چې هغه حج له نه دی راغلی د هغه د مخه د دې ټولو حج قبلو فرشتې وی الله هغه څوک دی وی عبدالله ابن مبارک زما د محبوب پیغمبر د حدیث استاذ عبدالله ابن مبارک دومره سړی چې ځنکدنې شاګردانو ته وایي
الله ته چغې کړې الله عبدالله ابن مبارک تش در روان دی خدایا ایس وسره ایس تیسپا تش دو تن روان او بلغ چگو جهادن که زنکدن یورو پوسا زمارو زماده دی طول خبرو مقصد بتا سو پیشوی ادا که دا منگ سرسدی بشکا قرض مخلاص کری بای غاړه به خلاصه کړي خو دا ګفټ کې مونږ الله ته نشو پیش کولی که نه څوک وایي چې زه پیش کولی شم نشو پیش کولی څه به کوو داسې به سي چې مونږ نه تپوس خو به خامخا کوي دا تپوس به نه کوي چې تا دا فلان کې قصب ولې نه و کړی دا تپوس به نه کوي چې دا بلډینګ ولې نه جوړ کړی دا تپوس به نه کوي چې تا لس کارخانې ولې نه وې جوړې کړې او دا تپوس به کوي چې کوم قرآن مې در لېږلی و تا هغې سره څه کړی او کوم پیغمبر مې در لېږلی و تا د هغه پیغمبر تعلیماتو سره څه کړي دي څه به کوو زما ذهن کې یو شی راځي نو یو څیز چې هغه لږ د اطمینان دی او دغه څیز ته الله ته پیش کولی شي یو څیز زما ذهن کې راځي هسې څه دی د ځان نه مخکې زما یو بچي و او ستا د مبارک پیغمبر احادیثو زده کړې ته مې کښېنولی دی او یو بچی مې ستا د پیغمبر دین ته کښېنولی دی زما ذهن کې دا یو ټکې راځي نو که تاسو د بل معلوم وي ما ته وښایئ بل شته نشته ممکن ده چې دا ووایې دا د اطمینان خبره ده چې الله یو بچی مې قرآن ته کښېنولی دی یو بچی مې دین ته کښېنولی دی یو بچی مې ستا علم ته کښېنولی دی یو بچی مې هغه شي ته کښېنو چې تا پیغمبر صلی رالیږلی هغې ته ما کښېنول دا یو څیز یعنې زما د خبرې خلاصه ده چې یو بچی عالم کې یو بچی حافظ کې یو بچی قاری کې بس که ته وی خدای له دا به پیش کې زامن نه نوتی دي نسو باندې دا محنت وکړي که نوسو باندې هم نشی کولی او په زامن هم نشی کولی نو علماو سره مینه وکړي قاریانو سره مینه وکړي حافظانو سره مینه وکړي جومات سره مینه وکړي مدرسې سره مینه وکړي جومات جوړ کړي یې سبق یې وایه مدرسه جوړه کړې یو کوټه پکې جوړه کړې مدرسه کې د یو استاد تنخوا ومنې یو استاد تنخوا زما شوه چاته نه پټ دا بس دا شوه دا دومره د میاشتې زه 50,000 روپۍ تنخوا اخلم هلکه دا 2 کم 50,000 په ښځه بچو دا 2 د خدای دا د میاشتې 1,00,000 روپۍ ګټه کومه دا 15 کم 1,00,000 زما د بچو د ښځې دا 15,000 د خدای 60,000 روپۍ ګټم په دا 60,000 کې دا 19,000 زما د ښځې او زما د بچو دا 1,000 د خدای هلکه څومره پوټې شي خدای ته شو لیکن دا هم ډېره غټه سودا ده په دې خبرو خو زما پوهېږئ که نه لکه مرۍ خرابه ده نو خو زه کوشش کوم خو پوهې خو یې پې که نه او خبره لکه ټیک کوم که غلطه کوم دماغ خو مې خراب نه دي تاسو نه تپوس کوم هلکه هسې نه زه ګډوډ شوی نه یم دماغ ټیک دی او تاسو غوږونه ټیک دي به خبره جوړه ده دا تاسو سره مینه ده زما محبت دی زما تاسو زړه والله جمعې مانځه له راځي مونږ د لرې لرې ځای نه مونږ وایي چې راځه ورته کېدو مخ محبت دی نو تاسو ته ځکه هغه خبره کوم چې کومه ځان له خوښوم هغه خبره ځکه تاسو له کوم چې کومه زما ځان له خوښه ده خپلو بچو له مې خوښه ده او خپلو وروڼو له مې خوښه ده او خپلو خویندو له مې خوښه ده والله بالله تعالی دغه خبره تاسو له خوښوم یو بچی عالم کې یو بچی حافظ کې که زامن نی نوسی حافظان کې نوسی عالمان کې که دغه نی مدرسې سره امداد وکړي د خپل کلي مدرسې سره خیدانو چې زموږ مدرسې سره خپل کلي مدرسې سره جومات سره امداد وکړي خپل کلي جومات سره امداد وکړي دا هم دنه نه کېږي مولا لاسونه خو ښکل کړي که نه حافظانو لاسونه خو ښکل کړي که نه عزت یې وکړي قدر یې وکړي دشمني مه کوئ دشمني مه کوئ الله خفه کېږي الله مه خفه کوئ یعنې که قبر کې کېښودی او مخ د له قبلې ته کې بچي او فرشتې ته الله وایي چې دا مخ بل طرف ته کېږه دا مخ دې ولې قبلې ته دی
تا خو دې قبلې پسې په دنیا کې کنځل کول، د دې قبلې دین ته خو تا سپک کتل، تا خو امریکې والا قبلې پسې بچې لګولې، تا خو بچې هغې قبلې ته متوجه کړی چې کوم امریکې او لندن والا قبله ده، دی قبلې والا چې کوم دین او قرآن او سنت هغې ته خو تا بچې نه متوجه کړي، نه دې ځان متوجه کړي، او کوم مدرسه کې چې د دې قبلې دین ښودل کېده هغې مدرسې ته خو تا کنځل کول، او چې کوم ملا او کوم حافظ درته دا قبله ښودله هغې ملا حافظ ته خو دې سپک کتل کنځل دې کول، اوس دې مخ دې خوا دی اخوا که مخ. الله دې نه دې رسوایه نه صاحب دا خبرې ټولې ټیک دي خو زموږ توجه ورته نشته.